بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده ګرین چکن یا هره حیدرآبادي چکن. ډیر په زړه پورې خواړه دي. نو شروع به کو جوړولو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. اوږه 2 ټیبل سپون، لیمو اوبه 2 ټیبل سپون دا به ښه سره ګډ کړئ. نیم ساعت دپاره به یې کور کړئ. پودینه 8-10 پاڼې او دڼیا 2 ګېډۍ. دڼیا زیاته استعمالیږي، پودینه کمه استعمالیږي. شنه مرچ 8-10 دانې، اوږه 5-6 او ادرک 50 ګرامه. شنه پیاز 1 ګېډۍ. دا ټول به دې کې واچوئ او مستې 400 ګرامه. اوبه نیمه پیاله. دا به ښه مکس کړئ مکسر کې. غوړي 1 کپ یا 1 پیاله. پیاز 2 میډیم. اوږه 1 ټیبل سپون کرش اوږه. چرګ 2 کیلو. هلدی پاوډر 1 ټیبل ټي سپون. سور مرچ 1 ټي سپون. دنیا پاوډر 1 ټیبل سپون. مالګه خپل اندازې ته وګورئ، مه ونه واچوئ. 1 ټیبل سپون. مستې 200 ګرامه. دا به ښه ګډ کړئ سره. سر به یې کور کړئ. د 2-3 دقیقو دپاره به په میډیم اور باندې پوخ کړئ. بیا به یې مکس کړئ. کومه سبزي چې مکسر کې اچولې وه او هغه به ګډ کړئ. او زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ ډي آر کې فوډ، او لایک یې کړئ چې د ټول نه مخکې تاسو ته زمونږ ویډیوګانې ورسیږي. مننه. میتي کسوري میتي 2 ټیبل سپون. کوچ 1 ټیبل سپون. بټر دا به ښه مکس کړئ. د 5 دقیقو دپاره 6 دقیقو دپاره به یې کور کړئ او په میډیم اور باندې به یې په درمیانه اور باندې به یې پوخ کړئ. همدې سره زمونږ هریالي چکن یا ګرین چکن تیار شو. او اوس به موږ ډش آوټ کړو. دا اصل کې د حیدرآباد خواړه دي او ځکه نوم حیدرآبادي چکن د هره چکن ده. زه تاسو نه اجازت غواړم. انشاءالله دوباره به ګورو د نوې ریسیپي سره. مننه ستاسو ټولو د لیدو نه. د الله په امان.